په 209 الپتې قل اردو کې زرګونه رادې بېلابېل ډوله وسایط او ګڼ شمېر وسلې ترمیم شوي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع وزارت اړوند 209 الپتې قل اردو د تخنیک مدیریت لوري د مسلکي انجینرانو پر مټ زرګونه رادې بېلابېل ډوله نظامي وسایط او وسلې ترمیم او ګټه اخیستنې ته چمتو شوي. په دغه وسایطو کې 1919 رادې رینجر، 106 رادې هموي ټانګونه، 1 رادې انټرنیشنل موټرې، 19 رادې ټانکر موټرونه، ګڼ شمېر بېلابېل ډوله نور نظامي وسایط او همدارنګه 415 بېلابېل ډوله ثقیله او خفیه وسلې شاملې وي. د 209 الپتې قل اردو مسؤلین د یادو مسلکي انجینرانو هڅې وستایلې او د لا پرمختګ هیله یې وکړه. یا ترمیم شوي وسایط او وسلې په محفوظ ځای کې خوندي او د اړتیا پر وخت به ترې استفاده کیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او د داسې تازه پر وخت خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا څخه مننه چې موږ سره تربیه ښه وخت ښې چارې